نو اوس الله ګوره هغه خلک بیانوي چې څوک د صدقاتو او د زکاتونو یعنی د زکاتونو حقدار دي. دا اوس را روان چې کوم خلک ذکر کېږي دوی له زکات ورکړی کېږي. ها زکات صرف دوی له ورکولی شي، فرضي زکات. صدقاتو کې بیا نور گنجایش دي، عام صدقې چې انما الصدقات یقینا زکاتونه دي للفقراء والمساکین د فقیرانو دپاره او د مسکینانو دپاره والعاملین علیها او کار کوونکو لره چې مقرري په هغې باندې څوک چې دا زکاتونه را جمع کوي د هغوی به کوم برخه ده والمؤلفة قلوبهم او هغه کسان چې خوشحالولی کېږي زړونه د هغوی نوي نوي مسلمانان شوي چې دا زړونه یې خوشحاله شي وفي الرقاب او په ازادولو د سټونو کې غلام مری په ازادولی شي وفي سبيل الله والغارمين او قرضدارانو لره یو سړی دی په قرضه کې ډوب دی طاقت یې نشته هغه له هم زکات ورکولی شي وفي سبيل الله او په لاره د الله کې مجاهدین ته مراد دي وابن السبیل او مسافرو لره مسافر دی مال ته ورک شوی دی سخته پرې راغلې ده مصیبت پرې راغلی دی دله هم زکات ورکولی شي فریضة من الله فرض کړی شوی دی د طرف د الله نه والله علیم حکیم او الله پوهه دی حکمتونو واله دی. نو دې کې څو خلک ذکر شو؟ اته. کم کم؟ فقیران، مسکینان، څوک چې را جمع کوي، نوي مسلمانان، غلام و مری ازادول چې بچا قرضی په جهاد کې په مسافرو دا ځای نه دین علاوه زکات ته به بل ځای کې نشي ورکولی او نه خرج کوي هغه په لاره د الله کې فبشرهم بعذاب الیم نو زیر یې ورکړه دوی ته په عذاب دردناک سره. هر مال چې زکات نه ورکړی کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا کنز دی، خزانه ده چې ده جمع کړې ده او زکات یې نه ورکړي قیامت په ورځ به ورته عذاب میلاویږي. او که دې امت په صحیح طریقې سره زکات راوویستی که نه نو په دې امت کې به غریب پاتې نه شي. که چېرته په صحیح طریقې سره د مالدارانو زکات راوویستی سبحان الله یعنی ته به ورته وایې د لسمې څلورمه برخه د لسمې څلورمه برخه په تا نو دومره تپوسونه به شروع کړي دا څنګه او که دا دلته راواړم او که دا هلته کم او که دوه ورځې مخکې کم که بل پرز دغه روارلی ورکم او که یې رورلی ورکم او هغه ټول د لسمې څلورمه ده. دومره خبرې به جوړې کړي چې سړی وایي اخره کې هلکه مې ورکوه زه به زه د تنګولو دا مقصد دی دا چې عالم تنګوي چې په څه طریقه که لار پکې میلاویږي هغه ټول ایدي څه ده به 200 ریاله رااخېستي یا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ او یې به ورسره په لکاو خو دا د الله دا حق دا دومره ګران دي ته ورکول چې ته پوه شې په مقابله د دیندارو کې دیندار خو هغه خلک دي چې به هغوی زکات هم نه بیا هم د خپل مال نه پیسې راوباسي د الله په لار کې لګوي. انجام د دوی د قیامت په ورځ یوم یحما علیها فی نار جهنم په هغه ورځ چې ګرمولی کېږي په هغه اور د جهنم کې هغه په اور د جهنم کې فتکوا بها جباههم بس داغلی کېږي به په هغې سره تندي د دوی همدقه سره زر سپین زر په جهنم کې به ګرم کړی شي بیا به دوی په تندو کې ایښودی شي وجنوبهم او په اړخونو د دوی وظهورهم او شاګانې د دوی هذا ما کنزتم لانفسکم ورته ویلی کېږي به دا هغه څه دي چې جمع کړي وو تاسو د ځانونو خپلو دپاره فذوقوا ما کنتم تکنزون نو وڅکئ عذاب د هغه څه چې تاسو به جمع کول.